د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وسلواله نښته شوې. د طالبانو د پولساتو ځواکونو او پاکستاني پولساتو ترمنځ د ډیورنډ جنجالي کرښې ته څیرمه وسلواله نښته شوې ده. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو د ویاندویانو څخه بلال کریمي د دې نښتې په اړه د خپل ټویټر پاڼې له لارې څرګندونې کړې دي. کریمي ویلي دي نښته هله رامنځته شوه چې پرون د پاکستان پوځ غوښتل پولې ته څیرمه په یو سیمه کې پوځي اډه جوړه کړي چې د طالبانو مخالفت وکړ. وروسته د طالبانو غړو د مسلې د حل په خاطر له پاکستاني چارواکو سره د لیدو لپاره سیمې ته ورغلل چې د پاکستاني پوځیانو له لوري پرې ډزې وشوې. کریمي وویل چې د طالبانو غړو هم ځوابي ډزې وکړې او زیاته یې کړه چې په دې پیښه کې دواړو خواوو ته ځاني تلفات اوښتي دي. کریمي وویل چې دا پیښه د پکتیکا ولایت په ډنډي پټان سیمه کې په سرحدي کرښه کې رامنځته شوې ده. هغه وویل چې د پیښې په اړه طالب مشرانو ته هراړخیز معلومات ورکړل شوي دي او په اړه یې څېړنې ته دوام لري. کریمي د دې خبرې په ټینګار کې وویل په اصولو کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې سیمو کې باید نظامي تاسیسات جوړ شي. هغه په دې نښته کې د طالبانو غړو د مرګ ژوبلې دغې شمېرې او په اړه معلومات ورنه کړل. د ویلو ده چې د پاکستان پوځ بیا ویلي دي چې افغانستان له لوري پر دوی برید په نتیجه کې 3 تنه سرتیري وژل شوي دي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر چارې د الله امان.